اوسی ټول اصحابان شلیدل چې وعقبه تصویر د صحابیاتو د ژوند پلوشې. درنو اوریدونکو ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د صحابیاتو د ژوند د پلوشو و خپرونو ته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د صحابیاتو د ژوند پلوشې. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خپرونه کې به انشاءالله تاسو ته د دوو صحابیاتو رضی الله عنهما په هکله پوره معلومات درکړو. یوه ام عطیه رضی الله عنها او بله حضرت سمیه بنت خیاط رضی الله عنها. ام عطیه د دې مبارکې نوم نصیبه، د پلار نوم کعب انصاري او د دې کنیه عطیه ده. او ام عطیه هم له لومړنیو فاضلو ښځو څخه یوه ښځه ده چې هغې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور او په زمانه کې ژوند کوه چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د هغو په خیریت او د هغو په غوروالي باندې ګواهي ورکړې. لکه چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کیږي یا رسول الله ای الناس خیر؟ رسول الله ورته څه وایي؟ انا والذین معي ثم الذین علی الاثر ثم الذین علی الاثر ثم کأنه رفض من بقیه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کیږي چې کومه خلک یا رسول الله ډیر غوره دي؟ رسول الله وایي زه او هغه کسان چې زما سره دي، بیا هغه کسان چې زموږ نه وروسته دي، بیا هغه کسان چې د هغوی نه وروسته دي. گویا که رسول الله نور خلک پرېښودل. نو ام عطیې د محمد رسول الله په وخت کې ژوند کوه، دا به څنګه فاضله او معززه ښځه نه وي؟ ام عطیې رضی الله عنها د الهي پیغمبر ډیر احادیث اوریدلی او مخامخ محمد رسول الله سره خبرې کړي او د حدیث په طلب او تحصیل کې ډیر کوششونه کړي تر دې چې هغې د حدیث د روایت کولو مرتبه ترلاسه کړي. نو دا څومره ښه عزت دی چې ام عطیې موندلی او څومره لوی شرف دی چې د هغې په برخه شوی چې محمد رسول الله سره مخامخ کینی، د رسول الله سره خبرې کوي او د محمد رسول الله نه د احادیثو روایت کوي. ام عطیه د انصارو د شریفو او معززو ښځو څخه یوه شریفه او معززه ښځه ده چې الهي پیغمبر سره بیعت کړی او پر خپل عهد باندې صادقه او امینه پاتې شوي. امام نسائی روایت کړی چې ام عطیه رضی الله عنها ویلي کله چې ما وغوښت چې د الهي پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکړم نو ما وویل ای د الله رسوله په جاهلیت کې یوې ښځې زه نیکمرغه کړې یم، ما سره مرسته کړې. نو زه بیا هغې ته ورځم چې زه هغه نیکمرغه کړم، هغې سره ښېګڼه وکړم، بیا تا ته راځم او تا سره بیعت کوم. ام عطیه وایي کله چې دا خبره ما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو محمد رسول الله راته ویلي اذهبي فاسعدیها، لاړه شه هغه نیکمرغه کړه. ام عطیه وایي فذهبت فسعدتها ثم جئت فبایعت رسول الله صلی الله علیه وسلم. زه هغې ته ورغلم، د هغې سره مې مرسته وکړه، بیا زه الهي پیغمبر ته راغلم او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مې بیعت وکړ. همدارنګه د ام عطیې رضی الله تعالی عنها څخه روایت دی کله چې دا آیت نازل شو یا ایها النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن بالله شیئا
ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحیم. کله چې دا آیت نازل شو نو زه په ژړا شومه، لاړه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې وویلې یا رسول الله الا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية فلا بد لي من أن أسعدهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا آل فلان. إذا الله رسوله صلی الله علیه وسلم مګر د فلانی کورنۍ بېشکه هغوی په جاهلیت کې ما سره نیکي کوله. الهي پیغمبر ویلې الا آل فلان مګر د فلانی کورنۍ. د دې آیت مطلب دا دی ای پیغمبره کله چې تا ته مؤمنې ښځې د بیعت کولو لپاره راشي او د دې خبرې ژمنه وکړي چې هغوی به له الله سره کوم شی نه شریکوي، غلا به نه کوي، زنا به نه کوي، خپل اولاد به نه وژني، د خپلو لاسونو پښو په وړاندې به کوم بهتان جوړ کړی نه راوړي او په کوم معروف او نیک کار کې به ستا نافرماني نه کوي، له هغو نه بیعت واخله او د هغو په حق کې له الله نه مغفرت وغواړه. په یقیني ډول الله بخښونکی او رحم کوونکی ذات دی. نو مخکې د دې نه چې هغه بیعت وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي الا آل فلان، رسول الله ورته وایي الا آل فلان. ام عطیه رضی الله عنها د نبوت کورنیو سره زیات تګ او راتګ کاوه او په دې توګه د الهي پیغمبر کورنۍ امهات المؤمنین او رضی الله عنهن سره یې په خپلې مینې سره د ښې کامیابي خاونده شوه. او عایشه ام المؤمنین رضی الله عنها د انصارو د ښځو سره د ښې رابطې خورا ښه وثیقه وه او د هغوی سره یې په خوشحالیو او غمونو کې ګډون کوه او هغوی ته به یې سوغاتونه لیږل. همدارنګه ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله عنها به له هغوی څخه هم سوغاتونه منل. نو ام عطیه رضی الله عنها د امهات المؤمنین د ښه منزلات او حیثیت لرونکې وه. همداراز الهي پیغمبر به د ام عطیې په سوغات او ښېګڼې سره خپله خوښي ښودله. کله به چې ام عطیې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هدیه رالیږله، سوغاتونه به یې رالیږل، نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به پرې ډېر خوشحالېده. ام عطیه رضی الله عنها وایي الهي پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ته راغی نو وی ویل عندکم شیء، آیا تاسو سره کوم شی شته؟ حضرت عایشه رضی الله عنها ورته څه وایي لا إلا شيء بعثت به أم عطية من الشاة لعت إليها من الصدقة قال إنها قد بلغت محلها. حضرت عایشې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه کوي تاسې سره څه څیز شته؟ حضرت عایشه رضی الله عنها ورته وایي نه مګر یو څیز چې ام عطیې لیږلي چې هغه له هغه پسه څخه دی چې هغه تا ورته له صدقې څخه ورلیږلی. کوم شی چې تا ورلیږلی هغه بیرته ام عطیې موږ ته هدیه راستولې. نو الهي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي انها قد بلغت محلها، بېشکه هغه خپل ځای ته رسېدلی دی، یعنې هغې ته صدقه او موږ ته هدیه ده. د هغه نه استفاده کولی شو چې هغه غوښه پخه کړو او ویې خورو. ام عطیې رضی الله عنها یوازې د ښو او خوږو منابعو او مصادرو له الهي پیغمبر او امهات المؤمنین څخه د علم طلب او تحصیل نه دی کړی، بلکې سربیره پر دې یو بل فضیلت چې په هغې کې هیڅ کمی نه لیدل کیږي هم ترلاسه کړی و چې هغه په حقه لاره کې د جهاد سره مینه ښودل دي. د امام مسلم په روایت ام عطیې ویلی دي غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأضاوي الجرحى وأقوم على المرضى. ام عطیه وایي چې ما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره 7 غزاګانې کړي دي. د مجاهدینو په ځایونو د خوب او د سامان په ځایونو کې پاتې کېدمه، هغوی ته مې طعام او ډوډۍ برابروله، د زخمیانو مې تداوي کوله او د مریضانو مې خدمت کوه.
ام عطیې خپل واجبات ښه پیژندل او ورڅخه یې هیڅ مخالفت نه کوه او څه وخت چې د الهي پیغمبر د لور زینب له وفات څخه خبره شوه او مړي ته یې ورغله نو الهي پیغمبر د نورو ښځو سره هغې ته د مړي د وینځلو کیفیت وښود. ام عطیه د دې راوي شوه چې د مړي د وینځلو مسنونه طریقه څنګه ده. امام بخاري په خپل صحیح کې روایت کړی چې ام عطیې انصاریې رضی الله تعالی عنها ویلي څه وخت چې د الهي پیغمبر صلی الله علیه وسلم لور زینب وفات شوه نو الهي پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته راغی او ویل اغسلنها ثلاثا او خمسا او اکثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيء من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه تعني إذاره. هغه فرمایی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم موږ ته وویلې چې هغه 3 یا 5 ځلې او که مو خوښه وي له دې هم زیات په اوبو او سدر سره ووینځئ او په آخر کې کافور وګرځوئ او یا څه اندازه د کافور. کله چې تاسې له غسل ورکولو فارغې شوئ نو بیا ما ته خبر راکړئ. بیا چې موږ له غسل ورکولو فارغې او وزګارې شو نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مو خبر ورکه چې کله رسول الله ته خبر ورکه نو رسول الله موږ ته خپل کمیس راکه او ویل چې دا زما لور ته ور واغوندئ. همداراز ام عطیه رضی الله تعالی عنها وایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د خپل د لور په غسل کې موږ ته وویلې ابدأنا بمیامینها و مواضع الوضوء منها. رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ویلې تاسې د هغې له ښي خواو او د اوداسه له ځایونو شروع وکړئ. نو دا څرګنده ده چې الهي پیغمبر د دین په ډیرو چارو کې له ښي طرفه د پیل کولو تاکید کړی. همداراز بخاري روایت کړی چې ام عطیې رضی الله عنها ویلي چې ښځو د الهي پیغمبر د لور 3 واړه کوڅۍ وسپړلې هغه یې ووینځلې بیا یې 3 کوڅۍ اوبدلې. بل هم بخاري روایت کړی چې ام عطیې رضی الله عنها ویلي دي نهینا عن اتباع الجنائز ولم یعزم علینا موږ د جنازو له متابعت څخه منع کړي شوي یو ولې پر موږ باندې د عزم کار نه دی شوی. دا چې ام عطیې د احادیثو روایت کړی دا د هغې پر ثقتو فضیلت او لوړ شان دلالت کوونکی دی. له ام عطیې رضی الله عنها څخه امام بخاري، امام مسلم، انس بن مالک، محمد بن سیرین تابعی او همدارنګه د مدینې فقیه امام مالک رحمهم الله روایت کړی دی. په وروستیو کې ام عطیه رضی الله عنها بصرې ته لاړه او د بنو خلف په قصر کې ځای ونیوه او ځای د صحابو او تابعینو او د چا چې د احادیثو د اوریدلو ذوق او شوق درلود مرجع اورید او هغه پر همدغه حالت تر خپلې مړینې پورې وه او هلته وفات شوه. الله رب العزت دې پرې رحم وکړي او الله رب العزت دې جنت د هغې په برخه کړي. نور به مو اورو قدرمن اوریدونکو خو د یوې دمې نه وروسته در پوسې ټول اصحابان شلیدل چې وعقبه تصویر روان مصطفی په ډېر افسوس او پرمان شلیدل سوځلې ستا پراخ هجران مصطفی قدرمن اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. سمیه بنت خیاط رضی الله عنها نوم یې سمیه، د پلار نوم یې خیاط، د خاوند نوم یاسر بن عامر او د زوی نوم عمار بن یاسر رضی الله عنهم. ولیکن دا د ویلو خبره ده چې دغه مبارکه کورنۍ چې د اسلام لپاره د قرباني ارزښتناکه ستر مثالونه او عالی دریځونه ښودلي دي څنګه تشکیله شوې او څنګه جوړه شوې او د سختو ربړلو او اذیتونو تحمل یې کړی او پر خپل اسلامیت او ایمان باندې ثابته او قایمه پاتې شوې.
یاسر بن عامر چې د سمیې خاوند دی، هغه له خپل هیواد څخه د خپلو دوه وروڼو حارس او مالک سره د مکې په لور ووت، او دا په دې غرض چې دغه درې ورونه د خپل څلورم ورک او لادرک ورور معلومات ولګوي او د حال معلومول یې چې ژوندی یا مړ، د ورونو تشویش او ناکراري له منځه یوسي. البته په مکه کې د یاسر عهده او ملګري حذیفه بن مغیره مخزومي و. د ابن ماجه په روایت عبدالله بن مسعود ویلی لومړنیو کسانو چې خپل اسلام یې څرګند کړی 7 تنه دي: رسول الله صلی الله علیه وسلم، ابوبکر، عمار، د عمار مور سمیه، صهیب، بلال او مقداد. هر څه چې الهي پیغمبر دی الله هغه په خپل تره ابو طالب سره له دښمنانو ساتلی او ابوبکر په خپل قوم سره، مګر متباقي کسان د مشرکانو د اذیت او تکلیفولو او ډول ډول عذابونو سره مخامخ شول. هغوی ته یې د اوسپنې زغرې ور واغوندلې، د لمر په ګرمیو کې په سرو او سوځونکو شګو کې بربنډ وغورځول، او بې له بلال څخه نورو په ظاهري توګه د مشرکانو سره خپل موافقت وښود، ځکه بلال د خپل ځان په نسبت د الله سپته درلودله او د الله په مینه مست و او د مشرکانو د تعذیب او تکلیف پروا یې نه کوله. مشرکینو دغه د الله په مینه مست بلال د مکې زلمکیانو او هلکانو ته حواله که او هغوی د قوي ایمان قهرمان د مکې په کوڅو کې په مسخرو او بې عزتي سره یو ځای او بل ځای وګرځوه، ولې هغه به په قوي ایمان او غرنیز ثبات او استقامت سره د احد نارې پورته کولې. دا به ویلې چې الله یو دی، الله یو دی. شک نشته او تاریخ ښه شاهد دی چې د مکې قریشو او د شرک تاغوتیانو د یاسر د کورنۍ غړو سره ډیرې سختې تعذیبي ناکردې او ترخې منفورې رویې او معاملې ښودلي، او دا بیا تر دغې اندازې چې د هغو معذب جلادان د مسلمانانو د تعذیب په وخت په دهشت او حیرانتیا کې لویدلي چې دوی څنګه د خپل دین نه نه ګرځي. د ظالمو مشرکانو رویه او تعامل داسې و چې هغو به د مسلمانې کورنۍ غړي یاسر، عمار او د عمار مور سمیه سوځونکي لمر ته پر شګو باندې غورځول، او مشرکانو به ورڅخه له هغه دین څخه چې الهي پیغمبر ورښودلی و د اوښتلو او پرېښودلو غوښتنه کوله، ولیکن هغو به د خپل ایمان قوت او اسلامي مینې له مخې د کفري ظالمانو سختې او ترخې زغملې، او د دغو رښتینو مؤمنانو په عزم او ثبات کې څه سستوالی او کمزورتیا، تذبذب او بېثباتي نه راتلله، او نه د هغو د ملا استقامت او قوت له منځه تله. د امام احمد په روایت سالم بن ابي الجعد ویلي چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د الهي پیغمبر د ملګرو څو تنه چې په هغو کې عمار بن یاسر هم و خپل ځان ته راوغوښتل او ویل آیا تاسې ته د عمار په باب څه ونه وایم؟ عثمان داسې ویلي زه د الهي پیغمبر سره چې زه یې له لاسه نیولی وم په بدحا کې روان وم، نو الهي پیغمبر په پلار یې چې یاسر دی، پر مور یې چې سمیه ده، او پر همده باندې راغی چې عمار دی چې دوی د تعذیب په حالت کې و. نو ابو عمار وویل یا رسول الله الدهر هکذا، آیا زمانه همداسې ده؟ نو الهي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي اصبر، پر دغه حالت صبر وکړه. بیا یې ورته ویلي اللهم اغفر لآل یاسر وقد فعلتو، ای الله د یاسر کورنۍ ته بخښنه وکړه او ما په تحقیق سره دوی ته بخښنه وکړه. سالم بن جعد له حضرت عثمان څخه روایت کړی چې هغه ویلي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي صبرا آل یاسر فان موعدکم الجنه، ای د یاسر کورنۍ صبر وکړئ، ستاسې موعد او ستاسو ځای یا تاسو سره چې کومه وعده شوې هغه جنت دی. دا څرګنده ده چې ښځه له سړي او نارینه څخه ډیره کمزورې ده او هم ورڅخه د عزم له حیثیته کمه او سسته ده، مګر دا چې سمیې دغه خبره او وینا باطله کړه او له منځه یې وړه، او دا په هغه وخت کې چې د قریشو پر لوی متکبرانه غیرتي او تشلاپي وهونکي او عبث ویونکي باندې غلبه مومي او هغه ته خپل ایماني قوت او ټینګ ثبات او استقامت ښیي.
بشکه ابو جهل لعین پر سمیه باندې قسم قسم عذابونه او تکلیفونه راوستل څو هغه د محمد صلی الله علیه وسلم له دین څخه واوړي، ولیکن د هغه کفري هیله ترسره نشوه او زیاتره دغه کفري ظالم تاغوت د سمیې په مقابل کې د هغې تر مخه له خپل غضب او لیونتوب څخه کار اخیست، ولې د سمیې پر شونډو باندې د ایمان او ثبات مسکا داسې وه چې د هغه متکبرانه او ظالمانه حیثیت او مقام تر خاورې لاندې که او د ناامیدي او شرمندګي توره او کرغیړنه پرده یې پر مخ واچوله. مشرکانو د یاسر او د هغې د کورنۍ له تعذیب څخه لاس وانخیست، بلکې د هغو په باب یې د ډیر تعذیب او تکلیف رویه غوره کړه، تر دې چې د دغې کورنۍ مشر د سخت تعذیب له لاسه شهید شو. بیا حذیفه بن مغیره د یاسر ښځه سمیه د تعذیب په غرض د قریشو لوی ظالم او بدمرغه ابو جهل ته پرېښوده، نو هماغه و چې ابو جهل به هغې ته وخت په وخت عذابونه او تکلیفونه رسول او ورسره یې خپله بېرحمي ښودله. د ورځو په یوه ورځ کې سمیې ابو جهل ته سخته خبره وکړه، نو ابو جهل ته ډیره غصه راورغله او سمیه یې په شهادت ورسوله. کومه توره او چاړه چې هغه سره وه هغه یې د سمیې په زړه باندې ننیست او سمیه شهیده شوه. د امام احمد په روایت مجاهد ویلی دی اول شهید کان فی الاسلام استشهد ام عمار سمیه تعنها ابو جهل بحربة فی قلب. په اسلام کې لومړنی شهیده ام عماره سمیه ده چې ابو جهل د هغه په زړه کې حربه توره او چاړه د اوسپنې منډلې او هغه یې په شهادت رسولې. سمیه خپل رب ته راضیه له الله څخه راضي او مرضیه الله ورڅخه راضي ورغله او د مکې له سرو سوځونکو شګو او د صحرا د ګرمۍ د تودو لمبو څخه د جنت شنو سمسورو باغیچو او خوندورو نعمتونو ته چې د متقیانو لپاره په برخه کیدونکي دي او د جنت پلنوالی د ځمکې او اسمانونو د پلنوالي په شان دی لاړه. او بیا هغه داسې جنت چې د هغه مثل نه سترګې لیدلی نه غوږو اورېدلی او نه د هغه په باب د چا په زړه کې څه خاطره تیره شوې، لکه چې الله فرمایي جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، لکه چې رسول الله فرمایي فیها ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولی هر څه چې د سمیې قاتل ابو جهل دی هغه په بدر کې د افراد دوه زامنو په لاس ووهل شو او پر ځمکه پریوت چې لاسا د روح یې پوره وتلې نه وه. عبدالله بن مسعود ورباندې د تورې ګزار وکه او سای ووتله. بیا عبدالله بن مسعود د هغه سر له تنې جدا که او الهي پیغمبر ته یې وړ. الهي پیغمبر د هغه په وژل کېدلو ډېر خوښي وکړه او د الله حمد او ثنا یې. څه وخت چې قریش د عمار د مور او پلار له وژلو فارغ شول، نو بیا د عمار په تعذیبولو شول، تر دې چې عمار کمزوری او بې طاقته شو او مشرکانو ورباندې د کفر کلمه وویل. بیا عمار الهي پیغمبر ته لاړه او د هغه په مخ کې په ژړا شو، ورته یې د خپل پیښ شوي حال بیان وکه. نو الهي پیغمبر د هغه ورخطایي او ناکراري آرامه کړه، ویره او تشویش یې له منځه یوړ او ورته یې د الله تعالی دغه قول ولوست من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم. څوک چې ایمان څخه وروسته پر الله باندې کافر شي مګر هغه څوک چې پر کفر باندې مجبور کړی شي، ولیکن چا چې کفر ته خپله سینه پرانستله نو پر هغه باندې د الله غضب دی او هغوی ته لوی عذاب شته. نو همداراز عمار له ډیر مجبوریت څخه په ظاهره د کفر کلمه وویله، ولې په باطن کې زړه یې په ایمان معموره او ثابته و. نو عمار ته همدا فضیلت کافي او بس دی چې عبدالله بن مسعود د هغه روایت کړی او ویلی دی چې ما د محمد رسول الله نه اوریدلی دی چې رسول الله به ویل اذا اختلف الناس کان ابن سمیة مع الحق. کله چې خلک سره مختلف شي نو د سمیه زوی چې عمار دی هغه د حق سره دی. نو قدرمنو اوریدونکو په ځانګړې توګه زموږ خویندو راشئ د حضرت سمیې او همدارنګه د ام عطیې رضی الله عنهما مبارک سیرتونه واورئ او په ژوند کې د هغو نه پوره ګټه پورته کړئ چې هغو د اسلام لپاره څومره تکلیفونه او څومره ړبلونه برداشت کړي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. پوسې ټول اصحابان شلیدل چې وعقبه تصویر
سوزلستا پیراک هجران مصطفی در پوسی ټول اصحابان شلیدل چې وعقبا تصویر وان مصطفی په ډېر افسوس او پرمان شلیدل سوزلستا پیراک هجران مصطفی یا پر امت مهربان دیر یادوانو دیمون دزن کدن پر زمان نهیروانو دیمون یا پر امت مهربان دیر یادوانو دیمون دزن کدن پر زمان نهیروانو دیمون دگران بلال بیلتون یزلون اکرم زخمیان مصطفی در پوسی ټول اصحابان جلیدل چې وعقبا تصویر وان مصطفی په ډېر افسوس او پرمان جلیدل سوزلستا پیراک هجران مصطفی چې دې نصیب سنیارات ډېر د سوالونه وکړل سوی اسمانو کې سرا